الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدای بخلی او ځواني مرګ عباد الله توراب اولنۍ کلیزې د تابعه کولو په لړ کې د هغه خاندان د خیبر ادبي جرګې ملګرو لاهور ادبي جرګه او بالخصوص د هغه ملګرو ته خراج تحسین پیش کوم چې د دغه غونډې تابعه یې وکړه او د هغه په یاد کې ادیبانو شاعرانو لیکوالو هغه ته د عقیدت درنې پیرزونې وړاندې کړې د لوی رب نه دعا ګویو چې الله تعالی عباد تراب ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکا ملګرو ژوندي کامونه هغه دي چې هغه خپل اتلان غازیان شهیدان یادوي عباد الله توراب زمونږ د علاقې مو د طالب علمۍ په وخت کې مونږ به مازدیګر ډیپټي جومات کې به هم سبق وی نو عطاالله خان زبیر خان او توراب مرحوم هغه واړه زمونږ په شاګردانو کې راتلل او بیا لږ وخت مخکې د هغه په سوشل میډیا باندې ما چې د هغه کوم تاثرات ادبي هلې ځلې یا په وطن کې د مظلومانو دپاره غږ اوچتول به زما کاته نو یقینا هغه ډېر یو باصلاحیته او د حوصلې والا او ډېر یو پوټنشل ځوان و خو لوی رب ته به داسې منظوره وه مرګ دا یو لوی حقیقت دی د دې نه هېڅوک انکار نشي کړی د هغه جدایي د هغه مرګ ادبي جرګې دپاره هم او د علاقې دپاره هم یوه درنه حادثه وه نن مونږ ټول د هغه جدایي مونږ یې محسوسوو خو مونږ درنې کورنۍ ته هم ادبي جرګې ته لاهور او د هغه ټولو ملګرو ته د لوی الله نه به د صبر سوال به کوو چې مونږ ټولو له الله تعالی لوی صبر راکړه ملګرو د عباد الله توراب د جدایۍ نه یو سبق مونږ اخیستی شو چې په معاشره کې انسانیت دپاره پښتونولۍ دپاره مظلومه او محکومه خلکو دپاره چې څوک هلې ځلې کا د هغه یادګیرنه به په داسې شکل کې شي هغه سرمایهداره نه و هغه جاګیرداره نه و خو هغه دردېدلو خلکو دپاره د قلم نه کار اخیستی و اواز یې اوچت کړی و نن د هغه په یاد کې دغسې غونډې کېږي د هغه په هکله سره ډېرو ملګرو ښکلي ښکلي کلامونه وړاندې کړل مونږ د دوی مشکور یو راغلو مېلمنو زمونږ علاقې له دا درناوښت ورکړه او زمونږ د علاقې یو اتل یو ناموره شخصیت د هغه په یاد کې هغوی دغه ستړې وکړه زه خبرې اوږدول نه غواړم خو د لوی الله نه به د ده په هکله کې سوال او دعا به وکړو چې الله تعالی د ده کورنۍ ته هم صبر او اجر ورکړه د ده برکتونه دې په بچو باندې کېږي او مونږ او ستاسو دغسې د علاقې د خدمت دپاره په ښو موقعو باندې په خوشحالیو باندې یو ځای کا او الله تعالی د ده روح ښاد او آباد لري او یادونه د ده تل پاتې و آخر دعوانا الحمدلله